السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. د لوګر خلک شکایت کوي چې کمانډو ځواکونو یې په کورونو مورچې جوړې کړي. مکمل راپور به زموږ همکار حمزه حسیني راکړي. خپلواک ټلویزیون ته را رسېدلي راپورونه وایي چې لوګر مرکز بیدک فضل آباد سیمې کې کمانډو ځواکونو د ملکي خلکو له کورونو مورچې جوړې کړي. د کورونو دروازې او دیوالونه عصري کوي، په زوره د خلکو کورونو ته ورننوځي ترڅو طالبانو ته کابینونه ونیسي. د سیمې اوسیدونکي د دوی له کړنو شکایت کوي او وایي چې کمانډو ځواکونو د شپې خوب پرې حرام کړی او له سختو ننګونو سره یې مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې اړونده موضوع یې د لوګر له رهبرۍ سره هم شریکه کړې، خو هغوی یې غږ نه دی اورېدلی او بیا هم چمتو دي چې د یاد ولایت تر مقام ولاړ شي. خو ګواښ یې کړی که دولت یادې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي، په لاریون به لاس پورې کړي او د لوګر پکتیا عمومي لاره به وتړي. خپلواک ټلویزیون هڅه وکړه ترڅو له امنیتي ځواکونو هم معلومات ترلاسه کړي، خو امنیتي ځواکونو د یادې موضوع په تړاو له نظر ورکولو ډډه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو له کورونو، مکتبونو، کلینیکونو او عام المنفعه ځایونو د سپر په توګه کار اخلي، بلکې له دې وړاندې هم ورته راپورونه ورکړل شوي وو. حمزه حسیني، د خپلواک ټلویزیون همکار.